وقاتلوهم حتى او جنگ کوي هغوی سره تر دې چې لا تکون فتنه ويكون پاتې نشي فتنه او شي قائم الدین لله دین د الله فإن انتهوا پس کچری وی هغوی منې شلو فلا عدوان الا على الظالمین نو نشته سختی مگر په ظالمانو الشهر الحرام میاشت د حرام بالشهر الحرام په بدله د میاشتې د حرام کې والحرمات قصاص د ټولو حرمتونو کې قصاص دی فمن اعتدى فسوک چې زیاتې وکړي علیکم پتاسو فاعتدو تاسو هم زیاتې وکړي علیه پاغي بمثل ما اعتدى پشان زیاتې کولو د هغه علیکم پتاسو باندې واتقوا الله وویریږئ د الله نه واعلموا او پوښئ ان الله مع المتقین چې الله پرهیزګارانو سره دی وانفقوا فی سبیل الله او خرج کې د الله په لاره کې ولا تلقوا او ما غرزوي ځانونه بأیدیکم د خپل لاسه الی التهلکه په هلاکت کې واحسنوا او نیکی کوي ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنین دوستی لري د نیکی کوونکو سره واتموا الحج او پوره کړئ حج والعمرة لله او عمره د الله دپاره فإن احصرتم پس کچرې رامنې کړی شي تاسو په مستیسره نو لازم دی هغه څیز چې آسان وي من الحدی له قرباني نه ولا تهلکو او مخروي رؤوسکم خپل سرونه حتی تر هغې یبلغ الحدی چې ورسیږي قرباني ته محل خپل ځای ته فمن کان پس څوک چې وي منکم له تاسو نه مریض بیمار وي او به عزم من رأسه یا هغه ته څه تکلیف وي د سر فدیه نو فدیه دې ورکړي من صیام او صدقه د روژو نه یا د صدقې نه او نسک یا د قرباني نه فاذا امنتم پس هر کله چې تاسو په امن شئ فمن تمتع پس څوک چې فایده واخلي بالعمرة عمرینا الى الحج حج پوری فمستیسر پس لازم دی هغه څیز من الحج چې آسان وي له قربانینا فمن لم یجد پس څوک دی چې بیا نمومي قرباني فصيام 3 ایام فی الحج پس روژې دی اونیسي 3 د حج په ورځو کې و7 اذا رجعتم او ورځې کوم چې وخت چې راوګرځي تاسو تلک دا 10 کامله لس پوره شوي ذالک دا حکم لمن لم یکن اهله دا هغه چا دپاره چې نه وي کورنۍ د هغه حاضر المسجد الحرام خدا وشو د مسجد حرام واتقوا الله وویریږئ د الله نه واعلموا پوښئ ان الله بشک الله شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی الحج الشهر معلومات د حج یو څو میاشتې دي معلومې فمن فرضا پس چا چې لازم کړو ځان باندې فیهن په دې میاشتې کې الحج حج فلا رفس ولا فسوق او نو دا جایز کور والے د ښځو سره او نه ګناه کول ولا جدال او نه جنگ جګړې د فی الحج د حج په ورځو کې وما تفعلوا او څوک چې وکړي تاسو من خیر لنکینا یعلمه الله نو پوه دی په هغې باندې الله وتزودوا او ته ښه د ځان سره واخله فإن خیر زد التقوی بشکه غوره فایده د توخې پرهیزګاري ده واتقون یا اولی الالباب
ویریږئ له مانه ای د عقل خاوندانو لیس علیکم نشته دی په تاسو جناح څه ګناه ان تبتغوا چې ولټوئ فضلا من ربکم فضل د خپل رب فاذا عفستم پس هر کله چې ونوځئ تاسو من عرفات عرفات ته فاذکروا الله نو یاد کړئ الله تعالی عند المسجد الحرام پنیز د معاشر د حرام کې وذکروه یاد کړئ هغه کما هداکم لکه چې هغې هدایت درکړی تاسو ته وان کنتم او کچرې وې تاسو من قبله لدین وړاندې لمن الضالین له هېرونکو نه ثم بیا افیضو واپس شئ من حیثو کوم ځای چې افض الناس واپس شولو خلق واستغفر الله او بخنه وغواړئ د الله نه ان الله بشک الله غفور رحیم بخونکې مهربان دی فاذا قضیتم پس هر کله چې تاسو ادا کړئ مناسککم ارکان د حج خپل فاذکروا الله پس نو یاد کړئ الله که ذکرکم لکه په تاسو به یادول آباءکم خپل پلاران نیکه او اشد ذکرا بلکې له دې نه ډېر زیات د یادولو سره فمن الناس بیا د خلقنا من یقولو هغه څوک چې وایي ربنا ای زمونږ ربه آتنا راکړي مونږ لره فی الدنیا په دنیا کې وما له او نشته د هغوی دپاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق څه برخه ومنهم من یقولو او په دوی کې ځینې هغوی چې وایي ربنا ای زمونږ ربه آتنا راکړي مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتن ښېګړه وفي الاخرت او په آخرت کې حسنتا وقنا عذاب النار هم ښېګړه او بچ کړي مونږ د دوزخ د عذاب نه اولئک لهم هم دادی کوم د پاره چې نصیب برخه ده مما کسبو د هغې نه کوم چې وګټل دوی والله سریع الحساب الله زر حساب اخیستونکی دی